زما عادل شینواري نوم دی او په ملک کې چې کوم حالات روان دي سیاسي او عدم اعتماد د وجې چې کومې د اسمبلی او هغې رکنۍ صورتحال دی سره زموږ کاروبار باندې ډېر اثر لوېدلی خلکو کورونه نه روزي بلکې زیاتره موږ کسټمر چې دا سرکاري خلک وي نو بس هغه خلک بالکل نشته مارکیټ کې بیخي خاموشي ده بله روژه هم کې راله نو دا دواړه شیانې یو ځای شو زموږ په هغه باندې ډېر اثر وغورځېدلی په دې ورځو کې به زموږ کاروبار ډېر ښه او ډېر سیل وشو اوس دې هغه سره غیر یقیني او سیاسي صورتحال سره چې دی ډېر اثر غورځېدلی زموږ په باندې زه ټولو نه مخکې زما نوم چې دی عبدالوهاب دی زه یو پرچون دکاندار یم تر ټولو نه مخکې داسې چې تاسو څنګه د اړې ګړې په اسلام آباد کې سټارټ شوی دی تقریبا چې د وړاندې سر نه مارکیټ ډاون دی بیخي د روپۍ خرڅ نه کېږي هغه د خبرو چې د لویو شورې لپاره حیران یو چې دا څنګه پیدا کړو نو الله دې معافي وکړي په سیاستدانانو دا قصه شروع کړې ده د خدای د ملک بیړه غرقه کړه خبردار خبرې کوم او د پیرانو مارکیټ نه د پېښور نه بس سیاسي اسلام آباد کې چې څومره حال احوال روان دي په دې کاروبار باندې موږ ډېر زیات اثر ګذار کړی ځکه چې دا کاروبار ټول سره ټک ولاړ دی ځکه ټول سرکاري خلک راځي ټول سامانونه یو شی بل شي چې اخري دا موږ ټول سرکاري خلک کوي او دا په خپل مشکلاتو کې ګیري زما نوم راجا فی الحال مونږ په کارخانو پیرانو مارکیټ کې شاه شاپینګ سنټر کې چې په کارخانو کې ټولو نه غټ مارکیټ دی شاه شاپینګ سنټر دلته د اوټندازۍ وجې د حالاتو وجې ډېر زیات کاروبارونو باندې اثر غورځېدلی دا تاسو کتئ شئ حالات مخکې به داسې حالات نو خلک به راوتل سامانونه هر څه به یې اخیستل نن سبا دې وجې نو تاسو د حالاتو وجې هر څه ولاړ دي ښه په ټپه باندې زما نوم دی صابر د کارخانو کې او د اسلام آباد کې چې کومې سیاسي خبرې او دا جلسې ملسې او دا شیونه روان دي دې سره زموږ روزګارونه ډېر خراب شوي دي او ډېر ورسره پریشان یو او الله دې وکړي چې بس دا جلسې ملسې او دا شیونه ختم شي او زموږ دا روزګارونه او زموږ کاروبار چالو شي او زموږ د خپل کاروبار واپس په خپل ځای باندې شي د ما نوم جی حاجي عبدالمالک دی د کارخانو یو تاجر په حیث باندې دا وایم چې دا یو هفته کېږي چې کوم دا سیاسي حالات شروع شوي دي په پاکستان کې نو دې وجه نه د مونږ کاروبار خراب شوی دی ولې چې خلک راضي نه خلک داسې ګډ وډ دي نو نه راضي نو کاروبار ظاهره خبره ده چې کاروبار لږ نه چې ډېر خراب شوی دی نو د دې وجه د دغه سیاسي حالاتو وجه نه چې کاروبار نه څوک راضي نه څوک پیسې خرج کوي نه څوک څه شی اخلي نو دا خلک چې کله مطمئن شي نو بیا په بازارو ته راوځي نو فعلا کاروبار ډېر خراب دی